ته چې راځې زه به د کلي نه وتلی یمه ته چې راځې زه به د کلي نه وتلی یمه یا به یم مړه یا به د کوره چا شړلی یمه بس 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 وای ټوله شپه مې یاره ستا په غم ژړلي دي ته ولې راته وایې چې تا کوم ژړلي دي دا دې ما پسې ویلې وای کله کله مې دا غم داسې مجبور کړي کله کله مې دا غم داسې مجبور کړي چې د ګیدړ بچي ته وایم ته باز یې چک 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 هغه کم موټر دی چې دا سلنګسر خو د ځینې موټرو شاته یې که نه د دې مخکې هغه کم موټر دی بیسیکل یاره خو دې کوم ته بریالی نه شو نو دا خو دومره خپله مړ دی خو ژوندي نیسي ژوندي نیسي هغه هم دا مونږ یو ولې بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم قدرمندو لیدونکو اوریدونکو هیوادوالو ګرانو مینوالو امید کوم چې روغ جوړ باسته او فټ فاټ زه شفیع الله همدرد ستاسو ورور ستاسو کوربه ستاسو میزبان ستاسو په خپرونه کې صرف او صرف ستاسو په چینل کې یوټیوب چینل زمونږ دی زما وطنه ستاسو په خدمت کې زه حاضر یم ما سره د کیمرې په بخش کې دی زمونږ تکړه رور اکټر ډایرکټر ایډیټر جناب اس آر سراج الدین پجواک صاحب دی چې د کیمرې تر شا زما عکاسي کوي موږ راغلیو دلته باغ احمدشاهي ته ډېر تاریخي باغ دی دلته راغلیو د ځوانانو سره به موږ مرکه کوو څه سوالونه جوابونه د هغې نه به پوښتنې کوو امید کوم چې د دې اونۍ خپرونه ستاسو خوښه شي تاسو تعقیب کوئ او راځئ چې ورځو د پروګرام شروع کوو بسم الله عزتمند او قدرمند ورونو رالو دلته یو کاکا دی د دې سره هم دا خپرونه کوو منتو خرڅوي او پوښتنه به ترې وکړو چې د ژوند زندګي حالات یې څنګه السلام علیکم وعلیکم السلام په خیر راغلی اول ټول ته سلام وایم او ټول نه مننه کوم چې تاسو راغلي او تاسو پوښتنه وکړه د موږ نه یو جهان مننه کاکا ستاسو ښایسته نوم څه دی ما نوم اصلي کې بهادر خان دی خوږیاڼو اوسېدونکی یم شهزاد ولسوالۍ او بس دغلته مې د غریبۍ او یو هغه خلاص کړی ده ریړه ده بس دغه منتو ده د ازبکانو منتو ده ګرځو مې بس دغې کې 100 روپۍ پاتې کېږي یو نیم سلم ورځ پاتې کېږي خو شکر الحمدلله په دې ما ډېره ګزاره کېږي خو ګزاره هم داسې ګزاره نه که نه لکه د مال له خدای د مال 10 سره کور دی د 10 سره کور نشم کولی چې زه په دې ریړه باندې زه وچلومه ده نو دې نه به زه د قرآن مجیدونه چې وایي کوم د قرآن کاریان دي هغه زه راوباسم مجبور یم چې زه د هغوی نه زه استفاده وکړم او د خپل کور مخ په وړاندې بوځم او ویچلومه الله دې خیر کړي او بچیان دې شته کاکا شکر الحمدلله ته دانې د مال د خدای د هلکان دي ټوله او ټول په مدرسو کې دي شکر دی او کوم هغه نشته دی خو دغونه ده چې لږ اتصال نه ډېر ضعیفه یم الله به خیر کړي او کور کې چې دا منتو که نه ته تیارې کور کې سره څوک مرسته کوي یاره دا منطق ښه خبره دې وکړله خو دا زه کور کې راته نه تیارې دا تیارې د جوجان نه د ازبکان راغلي دي او دغه پنج ستاره هوټل کې اوسېږي بس د دغو نه موږ په دغه کالب موږ ته راکوي په یو 100 روپۍ راکوي دا یو نیم 100 روپۍ جوړوي نو دې کې که کله خوراکیان وي خو بیا هم دیاړي جوړېږي او که کله خوراکیان نه وي
نو یا سلی یا 50 یا 80 ښه کاکا را به شو یو څو پوښتنې تا نه کوو ښه سوالونه او جوابونه صحیح ده دا راته وی چې هغه څه شی د ګډې وړې لارې ښه ښایسته ښکلې مزېدارې هغه هم دا د نارنج باغ ده چې دا ګاډي وړي غلط شوی صبر بچي غلط شوی څنګه غلط شو هغه څه شی د ګډې وړې لارې ښه ښکلې مزېدارې ګاډي وړي لارې او څه ښکلې مزېدارې ګاډي وړي لارې خو داسې دي که نه چې الله ټول ګډ وډ دی نو ښایسته ښکاري په دې چې وایي رونق نشته ده خندا او ډک ډوک نشته ده خفګانونه دي خو په خفګان کې دوی خوشحالي خپله الله دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي چې شکر ده په دې حالات باندې هزار بار شکرونه ښه یو بل سوال درنه کوم دا م حل که دا خو دې حل نه کړو خو په بل طرف ته وي دا جلوبۍ وي ښه ګډې وړې لارې ښه ښایسته مزېدار تاسو خوښ بچې لږ هغه څه شی دی خپله مړ دی خو ژوندي نیسي خپله مړ دی او ژوندي نیسي نقل به نه ورکوي ښه که تاسو ته درځیم نو تاسو به صبر کوئ کاکا به جواب وایي ښه زه به جواب وایم چې خپله مړ دی خو ژوندي نیسي ژوندي نیسي هغه هم دا موږ یو ولې موږ په دې چې اوس موږ د مثال د مړو ده خدای دې نه کړي ولې مړه کړم سړیه ګورو لکه دا ځوانان که نه دا ژوندي دي چې موږ ته را روان دي موږ مړه یو موږ په نسبت دي اتصاد له وجې نه موږ مړه یو الله دې نه کړي دا خو ګوره یو بېجان شی دی که نه خپله مړ دی خو ژوندي نیسي ووایه خپله مړ دی لږ بچیا خوښه اخوا کیمرې ته ګورم دا به زه څه ووایم دا دې مال نه کوو ښه یو اخري سوال درنه کومه ښه ډېر غاښونه لري خو خوراک پرې نشي کولی ښه ډېر غاښونه لري خو ما ویل ستا به ډېره تجربه یې خو ته خو ولا بس تاسو چپ میخه خو به نه د میخې څونه غاښونه دي دا ډېر غاښونه چې دي دا خوراک نشي کولی دا به څه شی نه ښه زه پرې دا خو دې حل نه کوي یو ترنم خو پکې یو نعت یو چې شی ویوه زه چې بس نه بېځو چې دا شی نه مې زده وی که نه زه به نن سبا ستا به اواز واورو زه به پروفیسر وی چې دا اوازونه مې زده د غم رانه هر څه غلط کړي دي په دې چې غم هم دا ده چې د سار نه ډېر زړه اواز دی نه ورته کېږي زړه مې زور نه غواړي یو زمزمه وکړه سړی زمزمه به زه څه وکړم تاسو خپل کیمرې مخ یو ښایسته شعر ووایاست شعر یو څه شی به ویې به نظمه کنه بیا درنه ټول منتوان خورم صحیح ده صحیح ده کیمرې ته ګوره دا زړه درد وای کله کله مې دا غم داسې مجبور کړي کله کله مې دا غم داسې مجبور کړي چې د ګیدړ بچي ته وایم ته بازي چک 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 ډیر مننه ښه په اخره کې اوس د نظر زما کنه خدای پامني د عالم هیوادوال تا ټول ګوري څه پیغام څه دغه لري میسج یا ویل شي پیغام ټول نه دا لرم چې دوی وروره دا کم چې غریبانان دي په دوی باندې پام وکړي ولې چې ما بیګام داسې حالات ولیده که نه چې ښه عصري کور او ښه عزتناکه کور ناستو روزانه خپل بچی راټول کوي ورشي بچیانو موږ ته رزق را پیدا کوي موږ اول د رزق غم ده دنیایي خبرې ډېرې زیاتې دي خو اول د ګېډې غم ده چې ګېډه چې مړه شي نو هر څه به د زړه غواړي لکه اوس تا چې ما نه دا په کومې پوښتنې وکړه کوم هغه دې رانه وکړه که نه دا هر څه په څه شي کېږي اتصال له وجې نه کېږي چې اتصال باندې زه جوړ یم زه به تا ته د هرې خبرې جواب درکړم خو چې اتصال نه زه ګډوډ یم ما نه هغه خپلې خبرې م ایري یو جهان مننه ستانه یو جهان مننه قدرمندو دلته راغلیو د ورور سره ناست یو او مرکه ورسره کوو او د دې د کاروبار په اړه معلومات اخلو چې دا کاروبار څنګه السلام علیکم ورور وعلیکم السلام ورور رور جان خسته نوم څه دی مجسر تخلص دې شته کنه تنانو همدرد دا اوس یو اتفاق ده چې همدرد زما شفیع الله همدرد نوم دی څنګه ورور اخی بس خو ولا اور دې بل کړی دی والله د سلوکی دې شروع کړی دی ولا یخ دی کنه خدارات چې ستا جمع خوخیږي که یخني ولا زما یخني او جمع نه خوخیږي قدرمند څنګه نور خیرت دی خو ولا په دوا دي تا نه یک څه معلومات لږ څه پوښتنې درنه کوو جواب به یې کړي ولې نه چمتو
ورور جانه هغه څه شی دی ګډې وډې لارې ښکلې مزېدارې ولا سوچ وکړه دومره ګران به نه وي ته یو ځل بیا ګډې وډې لارې خو ښکلې مزېدارې دا څه شی دی لږ نقل لا که نه نو چې نقل مې درکړو خو بس بیا خو هغه سوال او جواب هېڅ دغه نه لري معنا نه لري دا حل که ولا جواب بې نه رسنه جواب نشته ښه چې دا تا حل نه کړو نو بل به څه حل کې ولا څه ویمه نو ښه زه یو چانس بل در کوم دله هغه څه شی دی چې ښه ډېر غاښونه لري تېره غاښونه لري مګر خوراک پرې نشي کولی ښه ډېر غاښونه لري ښه تېره غاښونه لري مګر خوراک پرې نشي کولی دې کوم چانس نشته نو زه چې چانس درکړم نو سوال هېڅ جواب نه پیدا کېږي لږ 50% 500% داسې بېجانه شی دی غاښونه ډېر لري مګر خوراک پرې نشي کولی جاندار نه دی لږ پکې لرګی هم شته لږه اوسپنه هم ده تبرک لږ غلط شو که نه ورور جانه دا که زه اوس ویم نو هغه خپرونې 5 سواله دنه کوم او 2 خو دې چې دی دې کې بریالی نه شوي ښه دا راته ووایه هغه کم موټر دی چې سلنګسر یې مخکې دی مخکې ده او دا لوګی چې کوي که نه لکه دا لوګی نه هغه سلنګسر هغه کم موټر دی یا ګاډی دی چې سلنګسر یې مخکې دی هغه به نه څه به نه هغه موټر کم موټر سلنسر چې مخکې نو چې مخکې ته هغه موټر ته ما ته نوم والا باسیکل دی موټر سایکل دی څه شی دی په سوال پوه شوې هغه کم موټر دی چې دا سلنګسر خو د ځینې موټرو شاته یې که نه د دې مخکې هغه کم موټر دی بیسیکل یاره خو دې کوم ته بریالی نه شو نو دا خو دومره سخت سوالونه خو نه چې دې کوم بس باسیکل ته سلنګسر لګی ښه یو ترنم وکړه نوم درځي یو ټپه ویمه یو ټپه ښایسته مزېداره د معیار سره پوره وایي ټوله شپه مې یاره ستا په غم ژړلي دي ته ولې راته وایې چې تا کوم ژړلي دي دا دې ما پسې ویلې ډېر ښه یو جهان مننه ښه ورور جانه دا راته دا د چیو کاروبار چې کې که نه د ورځې څونه آمدن کې بس والا گزاره کې 500 روپۍ روزانه آمدن پیدا کی روزانه او که تا ته اوس مثال څوک وایي چې ما لچې راوړه او لاچي پکې واچوه غاړه به نه باندې لاچي پکې اچوه که ولې نه لاچي وم دلته خو ټول ګاهکان راځي مونږ ته ولا زه خو خبر شوم ښه ورته کوي بیا د ونو پاڼې پکې اچوي هغه کم موټر دی چې سلنګسر یې مخکې دی څه شی دی ټیکټر دی یو جهان مننه ستانه یو جهان مننه زړه مې نه کېږي چې لاړ شم دې اور ته کښېنم پوه شو قدرمندو یو ځل بیا راغلي دلته دوه ورونه ولاړ دي دې سره هم مرکه کوو ورور جانه ستاسو نوم دی سمیع الله جان تنه سمیع الله نوم دی که تخلص څه شی لري تخلص مې بهیر ده بخیر ښه څنګه ژوند سات زندګي ښه تېرېږي ولا الحمدلله بیخي خوندوره تېرېږي یخني شته یاره په جلال آباد کې خو تقریبا ټول زمه ما یخني نه ده سوي او نسته خو دا اول وار ده چې باران کې اوس دا راته چې جمع دي خوښي که یخني ولا مو خو داسې مو خو د روګارې نو ورې زمه وړی فرق نه کوي زمه چې لږ یخ ډېرې یخنۍ کې خوشحاله که په جمع کې نه په یخني او جمع خو یو ده خو مثال وړی ښه ګیر مې کړې که خو ما درته وایي چې یو ده که نه ښه ورور جانه دا راته وایي چې څه کاروبار کې څه مکتب یا ولا کاروبار خو دلته موږ د ډېوه چې میوې کار کوو دلته متاکونه دي او اوسېږي بل ځای کې اوسېږم ښار کې د ورځې څونه ګټه کوئ ولا خو بس د ورځې فرق ته 500 400 داسې ګټو شکر دی الحمدلله ښه دا راته وایي چې زه د یو څو پوښتنې لرم دا به راله حل کې صحیح ده صحیح ده ته په وښیه یو ونه ده که نه 15 مرغۍ دي پکې یو تا 20 څو پاتې شوي
نو دې کې خو یو هم نه پاتې کېږي ځکه یو خو چې وویسته اتې خو دا نورې ځي زنده باد تکړه ما سړی ماغزه دې کار کوي ښه دا راته یو چې یو سوال خو دې حل کړو که نه هغه څه شی د ګډې وډې لارې ښه ښکلې مزېدارې دا خو والله دا په معنا ښه ټپه به کې که ترنم که نعت شریف والله کوم یو هم دی نه یو چیشی خو به وی کنه یو ترنم یو نعت یو چیشی به وی بس خو نیت خو دومره غټ نیت نس ویلی ور کوټه داسې یو انچه دوه نه والله که یو څه څه به ووایي ښه اخره کې دا کیمره تا د مخامخ ده که نه هیوادوال ته څه پیغام څه میسج لري بس هیوادوال ته هم دغه پیغام ده چې د الله تعالی نه شکرګزاري وکړي ځکه بعضې خلک داسې دي چې مثال اول زارۍ کې چې الله ته رحمت را باندې راوورې چې په هغه باندې بیا رحمت راووري بیا 2 ورځې یا 3 ورځې وروسته بیا وایي چې یاله د رحمت راشکه وخت موږ مثال د کاروبار نه ووتو مثال یا تاواني نو هیوادوال نه دا غواړو چې په هر طرف باید شکر وکړي ډېره مننه ستا نه ستا ورور څه نوم دی ما نوم رحمت ګل یخني ده داسې ولاړې والله ښه څه کاروبار کې ته ورور جان موږ والا وچ میوه کار کوو دې سره ملګری ژوند سات زندگی ښه تېرېږي الحمدلله شکر دی الله نه راضي یم مکتب دی ویلی نه والا ولې تا هم نه دی ویلی نه مدرسه مې ویلې ده خو مکتب هم نه دی ویلی ښه لکه مکتب نه پاتې و والا تاسې وبوالا تا نه یو څو پوښتنې کوم حل به یې کړي انشاءالله هغه څه شی دی خپله مړ دی خو ژوندي نیسي خپله مړ دی ژوندي نشي خپله مړ دی ژوندي نیسي والله دا به نه نشي ویلی یو سوال خو دې ګوره حل کړو تا چې دې حل نه کړلو پوه شوې بل سوال درنه کوم همدا بل سوال درنه کوم هغه کم موټر دی چې هغه دود مخې ته وباسي شاته نه سلنګسرې مخې ته دی تا مولا کار کوم اسکیم نه نو اسکیم نه نو تا دا دویم سوال دم تا دغه کو دا څنګه په کار دی دې ته حل کړم ها دا راته چې په اخره کې به موږ ته ټپاوي ک نات به سب شي والله نه راځي را نه څه خو به وې کنه یا دا خو ډیر بې انصافي دی چې زه رالم تاسو سره مرکه کوم دی هم خاوره ویسته تم څه خو به وې یو په شریکه یو نه زه تاسو نه اورم زه شروع کوي داسې ورکوټې شان شروع کړي چې هیوادوال تاسو ګوري او تشویق هم کوي زه درومې حمزه لاشي پکې شروع نه دغه نه وایي یو ځای جوړوي دا دی وایم نه راځي دا به وایي تیم ورسره آواز وباسه بلا خو موږ نه درسته نه کېږي اخره کې څه پیغام وړاندې کوي هیوادوال ته کې مرسته په مخامخ هیوادوال ته هم دا پیغام ده نښه خو وړه کې مري او یاره قدرمندو دې ته دا وخت اوس زنګ راتللو دا سړی پوه کړی چې په دې ټیم ما ته زنګ ووهه نه څوک هم پوه کړی نه دا تا ما سره چې ډېر چالاکي وکړه ښه زه اخره کې څه پیغام وړاندې کړه دا پیغام دی هیوادوال ته باید هر بچی تعلیم لاندې راولي تعلیم اوس واړه ماشومان ته باغ کې ګرځي دغه خوشي ګرځي باید دا تعلیم ته واچوي تعلیم په وکړي سبق مکتب هر څه وایي مدرسه دا باید انجینر سي ډاکټر سي ملا سي السلام علیکم قدرمندو لیدونکو رالو دی خو دا شاه زلمي موږ ته دې سره دا خپرونه کوو دی خو روزانه تر شکل زما شاته ولاړ یار ستاسو نوم دی ساحل ها تخلص دې شته که نه همدغه بس تنه تخلص مې نشته دی تنه همدغه نوم لرم ښه څه کاروبار کې زه چې دی کونه پروشي کې کاروبار کوم د موبایلونو ښه د ورځې څومره پیسې ګټي شکر دی خدای پاک چې نه مې هغه نه وي 300 روپۍ خوراکوي دا کمې نه دي نه ولې کمې دي دا خو بیخي کمې دي که نه دي کمې ښه دا داسې فکر وکړه چې زه په ډالر حساب وم او مکتب وې مکتب مې ویلی اوم سبه پورې څوم پورې اومه پورې تا نه یو څو پوښتنې کو حل به کړي څنګه څو پوښتنې 4 دي 5 کېږي نه 5 دي شپږ کېږي نه
پنځه د پنځه کېږي نه شپږ د شپږ کېږي نه څلور دي پنځه کېږي نه پنځه دي شپږ کېږي نه ولا سوال غو باقي شمه دې سره دلته ودرېږه ستاسو نوم دی ورور جانه زما نوم توفیق دا خان دی ولې خان په دې چې د سوال جواب رانه کړ لږ شي چې کامره توفیق دی نوم دی ښه شیر ته ویلې وکنه مونږ ضرور صبر وکړه شیر درځي هر سره خو شیر وایې کنه سړی نو سره خبرو ښه صبر وکړه دغه څه کاروبار کې کاروبار اوسګار ما اوسګارې دا خو ته ښه کار نه کې دا خو ته په موږ تاوان کې دا خو د افغانستان ته اوس ګور کار نه ولا کې زه اوس پاکستان راغلی ما سره شریک دی پښتو 2 میاشتې کېږي چې پاکستان راغلی لامې د اوسګار څخه کاروبار نه جوړ کړی او اراده مې له خیر چې یو کاروبار جوړ کړم مکتب وې کنه او مکتب مې ویل تر لسمه پورې مکتب 2 کاله محروم شوم او 3 کاله مې مکتب ویل ښه دغه سوال ته کسلور دی پنځه کېږي نه پنځه دی شپږ کېږي نه هغه پنځه چې دی هغه خو مونږ دي چې شپږ کېږي نه او سلور هغه دغه د کلمې دي کنه څو ولې کلمې څو دي کتابونه نه نقل درکو سړی تاسو کار دی په دین کې دا په دین ښه ذات یو شعر یا ترنم شي وایه شعر سره کوم شی ته وایم و زما څه کار چې تا ته وایم ته نیغ نه کېږي زه ته شعر مخه خوا واړوه زه سره کوم دا لاسونه ښکته خو وګوره مخامخ ښایسته شعر یو زمزمه شروع کړه ځه زمزمه او دلته ودرېږه او ټپه په معاملې غونډه دلته ته ودرېږه مخ کیمرې ته واړ چې راشي که صبر وکړه ځه یو شروع کړه لږ معاملې صبر وکړه ته ډېر خوښ شه ته اخوا نه ګورې ته چې رازې زه به د کلي نه وتلی یمه ته چې رازې زه به د کلي نه وتلی یمه یا به یې مړه یا به د کوره چا شړلی یمه ساحل جانه یو جهان مننه چې ترنم دی وکړو ډېر ښایسته او اخره کې د هیوادوال ته دا تا ګوري خلک که نه څه پیغام څه میسج وړاندیز کوې نو سلامونه ورته احترامات ورسېږي ټولو زمونږ ورونو عزتوانو ته ټولو ته سلام ورسېږي مننه موږ سره پام غلط شي السلام علیکم مننه وعلیکم السلام ورور خیر روجانه ستا ښکلی نوم څه دی زما نوم مبارک محمد فواد د پلار نوم مې نور آقا او ستا تخلص شته که نه تنه بالکل محمدي صاحب محمدي صاحب ښه دا راته ووایې رور جانه چې دا کاروبار کې که نه د څونه مودې نه کې دا کار تقریبا دا 3 کاله کېږي چې دا کمرې کار مې شروع کړی دی ښه د ورځې څونه مفاد کېږي شکر الحمدلله 200-300 روپۍ کوم دا راته ووایې چې جمعې دې خوښېږي که یخني رښتیا خبره یې جمع یخني خو دواړه یو معنا ګیر مې کړې دا لاسونه یې هغه ورکړي دي نو ما وایي چې زوی صاحب زما جمع خوښوي پاکه خبره یې ښه دا راته ووایه چې زه را بشوتانه یو څو پوښتنې لرم حل به یې کړي انشاءالله چې چمتو وسه به کوو نو دا راته ووایه رور جانه هغه کومه غوښه ده چې خرڅول یې حرام دي مکرم خوراک یې ثواب خرڅول هغه به د قربانۍ غوښه وي زنده باد یو سوال لیال کو بل سوال د نه کوم صحیح ده هغه کم ګل دی چې بوی نه لري خوړلی شي ولا پته کې به دې پاتې راشم نه پاتې مه راګه اسانه دی هغه صبر ما ته لمبر راکوه هغه کم ګل دی چې بوی نه کوي مګرم خوراک دپاره دی څه افشنې راکه افشنې نو ته اوس کور کې ګوپي هم نه خورې نو دا خبره دی صحیح د دې څه مطلب شو دا خو درته ما حل کړو نو دې یو کې چې دی پاتې رالې وروره ښه بل سوال هغه څه شی دی وروره ګډې وډې لارې ښه ښکلې مزېدارې ګډې وډې لارې ښکلې مزېدارې دې کې اپشن نه در کوم دام د خوراک ګډې وډې لارې او ښه ښکلې مزېدارې ښکلې مزېدارې مزلوبې به د خبرې دا راته ووایه چې وخت سات زندګي څنګه تېرېږي شکر دی الحمدلله بس الله نه ډېر خوشحال یم کور هم کوم ځای کې دی کور مې خوشقسمت کې دی کله کې د هیوادوال ته څه پیغام وړاندې کې څه پیغام څه میسج بس پیغام خو مې دا دی وروره چې هر یو مور او پلار دی بس کوشش وکړي چې خپل زوی باندې تعلیم وکړي او هغې نه چې داسې موږ دې تعلیم ته ډېر ضرورت لرو د موږ دا هیواد همدغه ماشومان نه یو ورځ انجینر وځي دې نه کمپیوټر ساینس وځي دې نه ډاکټران وځي انجینران وځي
بس هغه مې امداد غوښتنه مې امداده چې په هر یو ماشوم باندې بس تعلیم د د مور پلار ور باندې وکړي. یو جهان مننه کور ودان خیر. السلام علیکم. عزتمندو دا و د دې ونې خپرونه چې ما شفیع الله همدرد ستاسو په خدمت کې پیش کړه او زما ټیم پتلو تلو کې زه تاسو ته خپل یو پیغام دم. زړه هغه شی دی د انسان په جسم کې هغه سپیر پارټ هغه ماده ده چې ډیر زر خپه کیږي خو مګر ډیر زر په خلا کیږي. زړه زورورم دی او کمزورم دی. کوشش وکړئ چې د چا زړه ازار نه کوي او ولا خفګان ور کوي ځکه چې زړه کمزورم دی او مضبوطم دی. دا و زمونږ د دې ونې خپرونه چې ما شفیع الله همدرد تاسو په خدمت کې پیش کړه. تر راتلونکي ونې پورې ورکړئ خپل کوربل اجازه چرته چې خاد آباد او بریالي اوسئ. السلام علیکم. افغانستان زنده باد.